راغلي پاکستانیان مردګوان شاته تښتېدلي دي، دغه ځای را پرېښود انشاءالله. طالب ځواکونو خوست کې پاکستاني پوځیان په منډو کړ. دا چې طالب سرتیري په دې اړه څه وایي، نور حال یې له خپلې خولې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. الحمدلله دغه ده افغانستان اسلامي امارت قوي او بهادر ځوانان دلته راغلي دي پاکستانیان مردګوان شاته تښتېدلي دي، دغه ځای را پرېښود انشاءالله. دغه زمریان مونږ سره شته. دعا د خدای پر زور چې دا وطن دا شاه زلمي لري که خدای کول او انشاءالله دا زموږ خپل خاوره دی. اټک به ورشکه نیسو، پېښور به ورشکه نیسو، پنجاب به ورشکه نیسو. دوی ته به هغه پخوانی درس ورکوو چې احمدشاه بابا ورکړی و. او انشاءالله په فضل د خدای ګردو باندې بس دغه ده ملګرو د افغانستان د پاکستان په لومړۍ کرښه اولنی موټر او زه ورسره پیاده کمانډوي عسکر یم او ټولو خوستمیشتو ته ډاډ او اطمینان ورکوم چې مونږ هېڅکله داسې خلکو ته اجازه نه ورکوو چې زمونږ د افغانستان په خاوره باندې بیا یرغلګر وکړي. دغه دی دا هغه مټه ده په یاده چې تاسو وینئ تقریبا د زموږ امارت بیرغ و پاکستانیانو رسلول او موږ راغلي وو. هغه اخرنۍ درېیمه مټه هغه څپر چې برېښي هغې ته اوس تښتېدلي دي. ښه امنیتي ناست دي موږ ورسره الحمدلله ښه امنیتي ناست یو. دغه د انشاءالله ما جنګ ته ښه مورچه جوړه کړې ده او موټر هم راسره ده. دغه ملګري نور هم دي. دغه ټانک ده او دا زیرپوش ټانک ده. ملګرو انشاءالله ډېر ښه قوي او اطمینان یو انشاءالله. دغه ځای به تر نیسو. مونږ د ترمخو پنجابیانو ته اجازه نه ورکوو. که څنګه ده کري صاحب؟ انشاءالله تعالی او دا ستا زامن دي دلته موږ باندې 240 دولت نه دي توانېدلي چې کامیابه شي. دوی خو بیخي را باندې نه کامیابېږي د خدای پر زور. ولې چې موږ ایمان ډېر قوي دی. بیا خاوره چې دی د ناموس حیثیت لري. پر ناموس او پر خاوره موږ خامخا قرباني ورکوو. او دا مار ملخ چې دلته تاسې وینئ دا خو هېڅ وخت زموږ ځوانانو زموږ افغانانو په مخ کې ټینګېدی نه شي. که دوی غیرت درلودی موږ مانن اوس غورې ورته ویل ټانګان شاته کړه مخته کړه دوی ولاړ منطقه یې لا کړه. داسې جنګ ورباندې شروع کړو که خدای کول مازدیګر لمونځ به اټک کې کوو. بلکل همداسې خبره ده. بس ملګرو ما ډېر افسوس او ارمان د پاکستان په کرښه باندې د افغانستان په خاوره باندې د افغانستان له دښمن سره سینه په سینه اوږه په اوږه وجنګېږم. دغه د الحمدلله نن هغه ورځ په ما راغلي. دغه اول په یاد د پاکستان بارډر و هغه چوکۍ چې تاسو وینئ د پاکستاني عسکر چوکۍ پاتې شوې ده. ټول تښتېدلي دلته امنیت نیولی. مونږ انشاءالله خو د یو خړه چانټه او د انشان دا ورته تیار یو. ټولو خوشمشتو ته ډاډ او اطمینان ورکوم که مونږ په دې خاوره باندې شهیدان شو بخشش راته کوئ. ستاسو د دعا په هیله تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.